مهم خبر له پاکستان سره د خرلاچي لاره بیرته پرانیستل شوې، خو یو شمېر سوداګر وایي لا هم ستونزې شته. دا چې ستونزې څه دي نو راځئ جزئیات ویډیو کې ترلاسه کړو. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو همداوسې سبسکرایب کړئ. یو شمېر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچي پوله له 9 ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګرۍ بیرته پیل شوي، خو دوی لا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي خرلاچي لاره به چې په سیمه کې د دوه قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 21 بنده شوې وه. پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډیر لږ شمیر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل په سوداګریزو توکو بار 11 موټري په تورخم او 3 نور یې د خرلاچي په دروازه کې له تیرو څو ورځو راهیسې ولاړ دي. نوموړی وایي خلاص شوي دي، خو د دوی نه بند ښه و. زموږ تمه او هیله ورته نه وي چې بند دی. اوس مو موټر ولیږل، هلته په ګرمۍ کې ولاړ دي. د 28 نیټې موټر اوس هم ولاړ دي. ډیر لږ موټر اوړي. پخوا که په ورځو کې 50 موټره وختل، اوس یوازې 15 موټر اوړي. په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ له تیرو څو ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوي او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان ملاګوري له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل په شلمان باندې موټر پرېږدي، خو هلته ډېرې ستونزې دي. زموږ موټر له هغې لارې بیا هم نه پرېږدي. موږ خپل یو شمېر مالونه د تورخم په شلمان لارې ولېږل. ډېرې ستونزې موږ ته پیدا شوې. په میلیونونه روپۍ مو زیان وکړ. د شلمان لارې یوه خامه لاره ده، ډېر ګنډو کپر ده. دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان ور اوښتی د دې ستونزو د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خرلاچي لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاص شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د خرلاچي لاره هم زموږ لپاره ښه ده. زموږ د میوو او سبزیو لپاره حد اقل ستونزې به حل شي، یعنی 11% به زموږ په سوداګرۍ کې حرکت راشي. د شلمان په نوم بله لاره ده چې خامه ده، په هغې هم زموږ موټر راځي، خو درانه او ترانزیتي موټر نشي راتلی او هغه هم ډیر لږ موټر راځي او ډیر لګښت پرې راځي. ګران دوستانو، دا و د نور چمشي ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.